بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان متفق عليه. زما عزت مند ورونو د شریعت اسانی دا چې کله د رمضان په میاشت کې یو څوک بیمار دی یا مسافر دی نو دی به د سفر د وجنه د بیماری د وجنه دا روژه به په رمضان کې اخري خو د دې به واپس قضایی راوړي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. څوک چې بیمار وي او یا د سفر په حالت کې وي او د روژه وخوري نو بیا به د رمضان د میاشت نه وروسته چې نورې څومره میاشتې دي په دې کې به د دې ورځو د روژو قضایي راوړي. او دا قضایي راوړل دا واجب او فرض دي، دا په تا باندې قرض دی، دا به خامخا ادا کړې. زنانه د په هغه باندې بیماري راځي، د بیماری د وجې نه هغې روژې وخوړلې، دلم په کار دا ده چې بیا د دې قضایي هغه راوړي. اکثره زنانو ته د 4 کالو د 5 کالو د 6 کالو دا قضایی ورته پاتې وي، ولی اهتمام نه کوي. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په ما باندې به کمې روژې پاتې وي د رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، وای ما به په بل وخت کې د دې قضایی نشو راوړلی، ولی د نبی علیه الصلاة والسلام خدمت به مې کوو، په هغې کې به مشغوله ومه، نو ما به بل رمضان نه مخکې چې کومه دا میاشت راځي شعبان نو په هغې کې به مې قضایي راوړله. معنا دا ده چې بل کال ته به مې نه اړولې. نو دومره ټیم تا سره شته دی چې د دې رمضان د تېرېدو نه پس د شوال نه واخله تر د شعبانه پورې تقریبا دا 11 میاشتې جوړېږي. په دې کې ته دا قضایي راوړه، د میاشتې 2 روژې نیسه، 3 نیسه، په خپله ستا دا قضایي ختمېږي. زما عزتمندو دا په ځان باندې دومره جمع کول نه دي په کار چې به یې نیولی نه شي. د 2 کالو د 4 کالو د 5 کالو بعضې زنانه هغه داسې کوي. قرآن کې رب العالمین فرمایي اولئک یسارعون فی الخیرات، د ټولو نه اولا او غوره دا ده چې څنګه رمضان تیر شي ته فورا قضایي راوړي، مسارعت به کې، جلدي به کې. سابقوا الى مغفرة من ربکم وسارعوا الى مغفرة. الله مونږ ته وایي چې تاسو جلدي وکئ چې پتا یو قرض دی دا زر تر زره خلاص کړئ، یو فرض دی دا زر تر زره ادا کړه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه او ابو هريره زهو به د هغه چا په باره کې دا فتوا ورکوله چې اوس د رمضان روژې وخوړلې او د قضایي را نه وړه او بل رمضان پرې راغی، بیا به دا څه کوي؟ وایي بیا به وروستو دا قضایي به م راوړي او ورسره یو مسکین ته به د یو ټیم خوراک هم ورکوي. دارقطني کې دا روایت دی. به هر حال زما عزتمندو ورونو خویندو چې په چا باندې دا روژې پاتې وي په دې کې سستي مه کوئ، دا د الله حق دی په تا باندې، او دې کې جلدواله او په دې کې چې څومره جلد کې دی شي دا قرض د رب العالمین او دا فرض چې په تا باندې دا ادا کا. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ټول اعمال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وګرځي او ټول اعمال د رب العالمین په اخلاص باندې بنا کی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.